موږ دا بار بار لس میاشتې په دا والا موږ ناستلو چې باید موږ ته آمد و رفت په دې شکل باندې موږ ته راکول شي چې موږ یقینا اوس خلک را روان دي، کسان را روان دي چې زموږ پاسپورټونه ډک شول. سلامونه دوستانو، د ډیجیټل میډیا ټول ټیم دا وخت د چمن د پاکستان د مسلم لیگ نون تحصیل صدر عبدالرزاق مسافر راغلی و. دوی نن یو مهم پرنس کانفرنس کوي. د په دا والا پوښتنې وکړو د چمن پاک افغان بارډر د دروازې اړوند. جی عبدالرزاق خان، السلام علیکم. تاسو ټول د ډیجیټل میډیا ټیم ملګرو ته سلام پیش کوم او ټول اوریدونکو کتونکو ته هم سلام پیش کوم. خدای دې وکړي چې ټوله به جوړ او روغ وي. یقینا په اوسني حالات کې بلکې د 15 میاشتو راهیسې زموږ پر وطن باندې، د چمن پر ښار باندې، د چمن پر عوامو باندې یقینا چې کوم مشکلات موږ ته درپېښ دي، هغه به واحده که زه دا ووایم چې زموږ د بارډر په حواله باندې دي. تاسو ټول ته معلومه ده، بلکې ټولو پښتنو، بلکې ټول دنیا ته دا پته ده چې زموږ پر علاقه باندې یو داسې بحران راغلی، یو داسې مشکلات راغلی چې هغه د پاسپورټ عمل و. د هغه په څیر کې بیا چې کوم موږ لس میاشتې احتجاج وکړي، موږ درخواست کاوی. احتجاج په دا شکل باندې و چې موږ سرکار ته داسې درخواست کاوی، په دا هیله باندې ناست و چې دوی به زموږ سره یو ریلیف راکړي، زموږ وطن خلکو ته یو ریلیف راکړي. خو بدبختانه ټولو ته معلومه وله چې لس میاشتې، د لسو میاشتو څخه بعد چې بیا پرلت ختم سو، په کم صورت باندې ختم سو، په کم حواله باندې ختم سو، په هغه کې ډېرې داسې خبرې دي. خدای مکړي که زه ووایم چې په هغه کې به نور د بې اتفاقۍ شکل اختیار نه کړي. خو موږ دا هر وخت که په پرلت کې ناستو، موږ دا غوښتله، زموږ وینا دا وله چې باید موږ د ټول چمن د وطن خلک باید یو اتفاق سو. یقینا په دنیا په تاریخ کې به انشاءالله دا ثابت وي چې زموږ د خلکو، زموږ د چمن خلکو ډیر یو اتفاق ودرلودی. د هغه د اتفاق څخه بعد کې چې بیا زموږ پرلت په کوم شکل باندې ختم سو، خیر په هغه خوا به نه ځو. خو د هغه څخه بعد کې بیا ډیرو خلکو داسې زموږ د وطن خلکو چې 14,000 په قلم لیکلي پاسپورټونه جوړ کړه، هغه خلکو جوړ کړه چې هغه څه شتمن خلک ول، هغه څه سرمایه‌داران خلک ول، هغه دکانداران د بارډر خلک ول. نو د هغه څخه بعد کې بیا چې پاسپورټونه جوړ سوله، بیا موږ چې د پرلته څه رالو کښېنستلو، نو بیا موږ که دفتر ولو په هر ځای کې په موږ پسې داسې د وطن ډېر غریب خلک، که درته ووایم چې ډېر بېوسه، ډېر بېوزله خلک موږ ته دا راکړل چې موږ ته د یو روزګار یو لاره طریقه کار باید برابر شي. نو بیا په دې کې موږ د سرکار سره سرکار زموږ سره همکاري په دا کې ډېره زموږ سره وکړله چې موږ د وطن خلکو ته، هغه خلکو ته چې ډېر غریب عالم و، ډېر غریب ولس و، هغو دپاره موږ د پاسپورټ دا عمل شروع کړي. هغه په دې حواله نه دی کړی چې خدای مکړي موږ د وطن سره یا د علاقې سره موږ خدای نخواسته داسې د خیانت شکل ورکړي. نه، بدبختانه خو ما درته وویلی چې زموږ د وطن 14,000 کسانو پاسپورټونه جوړ کړي وه. نو په د هغه په حواله باندې موږ دا کوم سټارټینګ د پاسپورټ یا د ویزې د په داسې شکل باندې وکړي چې هغه بله لار زموږ د وطن دا بېوزلو خلکو ته بله لار نه وه، واحده دا لار وه چې موږ به د دوی ته د کور، د ماښام، د رزق، د روزۍ، د نفقې د جوړولو ذریعه موږ د هغه وبولل. نو موږ راولاړ سولو چې کوم موږ د پاسپورټونه خلکو ته جوړ کړله یا موږ ویزې خلکو ته ورکړي، هغه موږ په دا حواله باندې ورکړي. خو اوس فلحاله دا کوم اوسنی حالات چې دی، دا موږ مجلس پر دې حواله باندې کوو چې کوم خلک اوس برته د هغه خلک موږ له راځي دا شکایت کوي چې موږ ته د اخوا د 20 کیلو یا 10 کیلو یا 15 کیلو یو شی موږ ته نه راپرېږدي. موږ خو اول دا چې کوم پر پاکستان حکومت باندې موږ هر وخت دا ورته ویلي دي او هغو هم دا راته ویلي دي چې موږ به ستاسو د وطن د دغه خلکو سره چې څومره ریلیف وي، څومره اسانتیاوې ستاسو د خلکو دپاره وي، نو موږ تاسو ته حاضر یو.
دویم که خلک دا سوچ فکر کوي چې وایي چې تاسو پاسپورټونه وکړل، آیا دا د یو ریاست فیصله ده، دا د یو کس فیصله نه ده. ریاست چې کومه فیصله کوي هغه د ملک دپاره کوي، هغه د ملک په حواله باندې د نور ملکو باندې دوی خپل یو داسې فیصله کړې ده چې ریاست کومه فیصله کړې ده. خو بیا هم موږ دا بار بار 10 میاشتې په دا والا موږ ناستلو چې باید موږ ته آمد و رفت په دې شکل باندې موږ ته راکول سي چې موږ ته اسانتیاوې وي. نو الحمدلله چې کوم وخت اوس د اوله څخه اوس کوم خلک پر خپل کار و روزګار باندې وه یا روان دي، خو بدبختانه اوس داسې مجلسونه راځي د دې کسانو موږ ته دفتر ته راځي، موږ ته په دې حواله باندې وایي چې موږ ته 10 کیلو یا 15 کیلو یو شی هم نه رایله کوي. نو زه د افغان حکومت چې اوس د افغان حکومت دی طالبان و هغو ته موږ دا ریکویسټ کوو، دا درخواست کوو چې دا ستاسو خلک دي، دا که دا د دې غاړې خلک دي او که د هغه غاړې خلک دي، دا ستاسو خلک دي، باید تاسو پر دې باندې مهرباني وکړئ. هغه که د دواړو د حکومتو در مابینځ موږ بار بار دا عرض دا وینا کړې ده چې باید تاسو خپله په خپل آپس کې باید تاسو خپل مجلس داسې مجلس وکړئ چې د دې خلکو دپاره څه اسانیانې پیدا شي. نو الحمدلله که زموږ که د دا حکومت څه دي زموږ اوس هم کوششونه روان دي چې په هر حواله باندې زموږ د وطن خلک، زموږ د علاقې خلک، دا بېوسه خلک چې دي الحمدلله انشاءالله تعالی موږ امید لرو او موږ به دا کوو در هغه ساعته پورې چې زموږ د خلکو دا کوم مشکلات حل کیږي، هغه که په هر حواله باندې موږ به د دې وطن د خلکو سره سات یو او انشاءالله موږ د دې سره ولاړ. مسافر صاحب که دا راته وایاست که چیرې دغه عمل نه ودرېدی د افغان فورسز یا د پاکستاني چارواکو لخوا د دې خلکو به رد عمل څه وي؟ داسې دي رد عمل یقینا ښه سوال دی، خو اوس موږ که چیرې د پاکستان حکومت وي، زه دا خلکو ته بار بار وایم، دا کم خلک چې د دې خوا اوړي، زه بار دا خلکو ته وایم چې دا کم خلک راځي یا دا کم خلک زموږ څخه دا کم کار یا دا کم د دې د روزګار دپاره د یو کار یو شی اړوي، موږ وایو که چیرې د پاکستان د حکومت څخه تاسو شکایت ودرلودی یا تاسو مطلب دا وویل چې زموږ سره د پاکستان حکومت داسې چلن ښه نه وي، نو هر یوې ته دا حق د شکایت لري، باید موږ له راسي، موږ دا ستاسو مشکل، دا ستاسو ناره موږ در هغه ځای پرې رسولی سو چې انشاءالله په راتلونکي وخت به تاسو دا مشکلات نه وي. ډېر وخت کې چې حکومت د غریبانان خلکو لپاره اپرول کوي، وعدې یا مطلب خورلانه ځي او راځي، پر دې باندې ځینې خلک کاروبار کوي، په دې اړه باندې تاسو څه فکر کوئ؟ دا خو یقینا ټول وطن ته هم معلومه ده، زموږ په دا ما چې کوم مجلس وکړي زموږ په وطن کې یا په هغه خوا یا په دې خوا باندې ډېر په زرهاوو رشته داري دي، نو د هغه په سیر کې بعضې کم دا خلک یا هغه خلک د هغه سره دومره د ډاکومنټس یا د شناخته کارت یا کم پاسپورټ جوړول، نو هغه که زه درته وایم زه بار بار په مجلس کې دا وایم چې دا وخت لګېږي، په دې کې کیدلی سي 3 کاله، په دې کې کیدلی سي 15 کاله نور ټیم تیر سي، خو دا هم فی الحاله چې دا کم اپروول دی هغه چې دا کم کسانو ته دی ورکوي، هغه سرکار ته دا وایي باید په دې پسې پلټنه وسي، په دې کې باید داسې زه خو وایم چې دا د انسانیت سمنګلینګ دی چې دا کم کسان یې کوي باید نه وسي، خو سرکار ته هم په کار دا ده چې په دې پسې داسې پلټنه وسي چې د دې کار مخنیوی وکړي. یقینا موږ ته هم بار بار خلک دا وایي چې تاسو اپروول کوئ، نو د هغو شک داسې چې خدا نخواسته په دې کې تاسو هم ملوثه نه یاست. نو زه بار وایم زه د هغه خلکو دپاره زما کوشش دا وي چې زموږ کومې رشته دارۍ دي، زه زیات کوشش دا کوم چې هغه د زنانو په حواله باندې زما که اپروول وي یا زه مطلب خلکو دا وایم چې تاسو باید هغه مشکل هغه کار راوئ چې ستاسو په کور کې یقینا تاسو ته معلومه ده زموږ په وطن کې
رشته داري چې په کم لیول باندې د اخوا د غاړې سره دی زموږ کوشش دا دی د اپرول په حواله باندې موږ د دغه زنانو په چې دا کم زنانې اوري باید چې کم کار یا کم خلک یا کم عناصر خلک په دې کې ملوث دي باید هغه سرکار د هغو لاسنیوی وکړي. عبدالرزاق صاحب د دروازې د پاسپورت ترڅنګ حکومت د چمن و مظلوم ولس ته پرې پاسپورټونه ورکړو هغه پاسپورټونه اوس ډک دي په دغه حواله تاسو کوم پیغام لرئ؟ یقینا پر دې باندې موږ اوس هم دا لګیا یو الحمدلله چې پر دې هر شي ته موږ نظر دی داسې نه وي چې موږ خدای ناخواسته پاسپورټونه جوړ کړي. یقینا اوس خلک را روان دي کسان را روان دي چې زموږ پاسپورټونه ډک شول. موږ باید د دې بعد څه کول پکار دي باید موږ څه وکړو نو زموږ دا کوشش روان دی انشاءالله تعالی چې پر دې برابر باندې به هم موږ داسې و عوامو ته یا دا کومو مجبوره خلکو ته انشاءالله یو ریلیف ورکړو. تاسو دا وخت د پاکستان حکومت اجسام یاست داسې کېدلی شي چې د دروازې کوم ورسنۍ دغه چې روان دي کوم فیصله کړې دی پیکس کمیټي دا به در څه وخت پورې دا به یو بل شکل داسې ورکړي لکه د فاینانسي باندې یا د ای کارت په نامه یا په بل که دا به د همیشه وخت لپاره دا پاسپورټ وي. موږ امید لرو چې انشاءالله تعالی امید لرو چې خدای پاک به یو طریقه کار برابر کړي. نو داسې نه ده معلومه چې دا به څه ټیم بل تاسو د ایفیکس کمیټي فیصله ما درته وویله چې دا د ریاست فیصلې وي دا ریاست کړې ده بیا د ریاست تر هر ځای پورې در هر کونج پورې موږ تللي یو. نو زموږ اوس هم دا کوشش روان دی چې در هر ځای پورې چې څومره زموږ خلکو ته د دې چمن خلکو ته یا د بارډر خلکو ته زموږ دا کوشش به وي انشاءالله تعالی چې څومره اسانتیاوې راځي هغه به موږ دې خلکو ته ورکوو. مسافر صاحب که دا تاسو ځینې خلک وایي چې د چانس په حواله مجلسونه روان دي آیا په دا کوم میټینګ روان دي یا د پاکستاني چارواکو او افغاني چارواکو ترمنځ خبرې روان نه ما اول درته ویله چې امید لرو هغه په دې حواله باندې کېدلی شي د دې ډېر مجلسونه ساعت د مابین سوي خو دوی هغه خپل کوم آخري ټکي ته نه دي رسېدلي. نو موږ بار زموږ دا کوشش وي چې باید تاسو دواړه حکومتونه باید تاسو د دې خلکو دپاره چې کوم مخکې د لغړي پیکیج یا د لغړي چانس په نامه باندې موږ دا کوم کسانو د خلکو کاوي باید پر دې باندې تاسو غور وکړئ. نو انشاءالله تعالی خبرې روانې دي. نو امید لرو ما درته وویل چې دا د ریاست فیصلې دي خو برحال موږ در هغه ځای پورې در اوسه پورې نه یې کامیابه سوي چې هیا دا فیصله وسي. نو کوشش روان دی چې انشاءالله تعالی زموږ د دې لغړي پیکیج په حواله باندې یا د لغړي چانس په حواله باندې چې کوم دی هغه د یو حده پورې موږ ادا حل